افغانستان ته د طالبانو پر اتک سره په پاکستان کې جشنونه او خبرداري ستړي مشي درنو لیدونکو دا ویډیو تر اخره وګورئ او په اخره کې مخبل نظریات را سره شریک کړئ کله چې پر پاکستانی خبري شبکو د طالبانو لاسته د کابل کنټرول لویدلو خبرونه خپاره شول د پاکستانیانو خبرګون بیلابیل وو خو د مذهبي ګوندونو د ځینې سیاستوالو په ګډون ډېرې ونه توانېدل د امریکا ماتې په هکله خپله خوښۍ پټه کړي ګڼ شمېر پاکستانیانو د دغه هیواد د پوځي څارګرې ادارې ISI یوه پخوانی مشر جنرال حمید ګل څرګندونو ته اشاره کوله او په وینا یې دا د هغه مفکوره ده 2014 کال کې جنرال حمید ګل چې د طالبانو معنوي پلار په نامه هم مشهور دی په یو کلیپ کې ویلي و چې کله چې تاریخ لیکل کیږي دا ویل کیږي چې ISI په افغانستان کې شوروي اتحاد ته د امریکا په مرسته ماته ورکړه خو وروسته به دا هم پکې اضافه شي چې ISI په افغانستان کې امریکا ته د امریکا په مرسته ماته ورکړه خو په دې هیواد کې ټول یوازې خوښۍ هم نه لمانځي او ځینې کسان خبرداري هم ورکوي پر پاکستان له دې مخکې هم په افغانستان کې د یوې نیابتي جګړې تورونه پورې شوي دي دا تورونه نه یوازې امریکا هند او نور هیوادونو لګولي بلکې په ځانګړې توګه پاکستان کې دننه یو شمېر سیاستوالو بیا ویلي دي چې دغه هیواد له افغانستان د هغو سختدریزو وسلوالو لپاره د یوه خوندي ځای په توګه کار اخیستل غواړي چې د هند پر ضد یې وکاروي سناتور شری رحمان وایي چې پاکستان به تېروتنه کوي که یو ځل بیا افغانستان ته د ستراتیژیک عمق په نظر وګورو بل لوري ته د پاکستانی سنا د بشري حقوقو جرګه کې مخکینی مشر افراسیاب خټک د پاکستان پر مخکینیو تېروتنو د نیوکو له کبله د پاکستان دولت له سختو نیوکو سره مخامخ دی نوموړی وایي چې اصلا طالبان د معاصر دولت له تصویر سره مخالف دي له بده مرغه دوی له بهر ملاتړ ترلاسه کوي هماغسې د پخوا پرتله به د دې چارې لوړه بیه پرې کړي درنو لیدونکو د دې لپاره ډېره مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بیا بلې ویډیو الله